السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحال خان بارک سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که څوک په سفر کې د سفر لمونځ ونه کړي دا سړی ګنهګار دی که نه دی؟ د دې ورور هدف دا دی چې کله موږ اووه کیلومتره سفر کوو یا د دې نه زیات سفر کوو نو 4 رکاته به موږ 2 رکاته کوو. که چا دا 4 رکاته 2 رکاته ونه کړل بلکه پوره لمونځ یې وکړه د ده مونځ شوی که نه دی شوی او دا سړی ګنهګار دی که نه دی؟ په سفر کې سفرانه لمونځ کول د شریعت له مخې دا عزیمت دی او د ځان له خوا څخه قصدا او عمدا په لمانځه کې زیاتوالی دا د ګناه موجب دی. د دې لپاره چې کم سړی په قصد سره په سفر کې پوره لمونځ وکړي نو ګنهګار به وي چې له دې څخه توبه ایستل پر ده باندې لازم دي. هدایه په اول جلد کې په 146 صفحه کې په کتاب المسافر کې لیکي که مسافر 2 رکاتي لمونځ 4 رکاته وکړه، یعنې ماسپښین مونځ خو په ده باندې 2 رکاته دی، ده 4 رکاته وکړه، مازدیګر په ده باندې 2 دی، ده 4 وکړه، ماسخوتن په ده 2 دی، ده 4 وکړه، خو په لومړنۍ قاعده کې کېناسته. هغه 2 رکاته به یې فرض شي او 2 رکاته نور به یې نفل شي. خو په پای کې لیکي چې ویسیر مسیئا لتاخیر السلام، دا ګنهګار دی ځکه چې د سلام وروسته کړی دی. او علامه علاءالدین حسکفي رحمه الله په در مختار کې لیکي فلو اتم مسافر ان قعد في القعدة الأولى تم فرضه ولكن أساء لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر. که مسافر د 2 رکاتو په ځای 4 رکاته مونځ وکړي نو که دا په لومړنۍ قاعده کې کېناسته فرض تام شو لکن ګنهګار دی ځکه چې د ده سلام وروسته شوی، سلام یې وروسته کړی او هغه واجب قصر چې په ده باندې لازم و چې باید 2 رکاته وکړي د هغه ترک کړی دی. او بل دا چې ده خلط د نفلو فرضو سره کړی دی ځکه هغه 2 رکاته وروستني د ده په حق کې نفل دی نو د خلط د نفلو فرضو سره کړی د دې لپاره دا ګنهګار دی. او په پای کې لیکي چې وهذا لا یحل، دا حلال نه دی. او که داسې وي چې سهون یو مسافر د 2 رکاتو په ځای 4 رکاته وکړي نو که دا هم اوله قاعده پکې وکړي لمونځ صحیح دی خو سجدې سهوه پرې هم واجبیږي او که چیرته اوله قاعده ونه کړي نو لمونځ نه کیږي، دوباره ادا کول پرې فرض دي. که لومړنۍ قاعده وکړي لمونځ صحیح دی او که لومړنۍ قاعده ونه کړي دا لمونځ صحیح نه دی، بیا اعاده او بیا راګرځول د دې مانځه په ده باندې لازم دي. نو د الله رب العزت له طرفه دا 2 رکاته ده ته رخصت دي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم وایي چې تاسو د الله رب العزت دا تحفه او رخصت ومنئ. نو که یو مسافر قصدن 4 رکاته لمونځ کوي دا ګنهګار دی، په ده باندې توبه لازم ده چې د الله رب العزت نه مغفرت او بخښنه وغواړي.